السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو د ریاضي مضمون دریم پړاو 5م درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د جمع عملیې د تعریف او د هغې د ارزښت په اړه د تمریني سوالونو حل کول دي. ګرانو زده کوونکو، تاسې به قلمونه او کتابچې راواخلئ. زه به د تختې پر مخ د جمع د تعریف او ارزښت اړوند سوالونه ولیکم. تاسې به یې جوابونه راته ولیکئ. په پای کې زه تاسې ټولو ته د دې سوالونو صحیح جوابونه وایم. راځئ چې راپیل یې کړو. لومړۍ پوښتنه: جمع څه ته وایي؟ دوهمه پوښتنه: د جمع عملیې ارزښت څه دی او په ورځني ژوند کې یې کارول څنګه دي؟ درېیمه پوښتنه: لاندې عددونه جمع کړئ. 4 مثبت 5. څلورمه پوښتنه: که د یو ماشوم سره 7 افغانۍ وي او هغه ته 3 نورې هم ورکړل سي، نو ټول یې څو سوې؟ پنځمه پوښتنه: د جمع عملیې اهمیت څه دی او څنګه یې موږ په ورځني ژوند کې کاروو؟ ګرانو زده کوونکو، تاسې به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې جواب کړي وي. راځئ چې زه یې صحیح جوابونه درته ووایم. د لومړۍ پوښتنې جواب: جمع د ریاضي یوه اساسي عملیه ده چې په واسطه یې 2 یا زیات عددونه یو ځای کیږي. د دوهمې پوښتنې جواب: د جمع عملیې ارزښت په دې کې دی چې زموږ سره مرسته کوي تر څو په ورځني ژوند کې شمیرې یا عددونه یو ځای کړو. د مثال په ډول، که تاسو 3 مڼې ولرئ او 2 نورې هم درکړل سي، تاسو ټول 5 مڼې لرئ. په دې توګه جمع زموږ سره مرسته کوي چې شیان په دقیق ډول حساب کړو. د درېیمې پوښتنې جواب: 4 مثبت 5 مساوي کیږي په 9 سره. یعنې که تاسې 4 شیان ولرئ او 5 نور هم پر اضافه کړئ، نو تاسو ټول 9 شیان لرئ. د څلورمې پوښتنې جواب: 7 مثبت 3 مساوي کیږي له 10 سره. یعنې ټولې افغانۍ 10 سوې. د پنځمې پوښتنې جواب: جمع زموږ سره مرسته کوي چې په مختلفو حالتونو کې شمیرې یو ځای کړو، لکه د پیسو حسابول، د خوراکي موادو شمیرل او یا هم د وخت محاسبه کول. د بیلګې په ډول، که موږ 5 کیلیانې ولرو او 2 نورې هم پیدا کړو، نو موږ ټول 7 کیلیانې لرو. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د 2م او 3م درس تمریني سوالونه حل کړو. د خدای په امان.